Bismillahir Rahmanir Rahim. Razu Excel VBA lesson number 5 ته. These topics will cover in this video. دغه ټاپکونه به موږ ان شاء الله په دې ویډیو کې وایو. Number 1 cut, number 2 copy, number 3 paste special, number 4 sort ascending and descending, number 5 advanced filter, number 6 developer tab show or hide, number 7 welcome alert for sheet, number 8 password alert for workbook, number 9 scroll area set or clear, number 10 select to color, number 11 row number bold and italic. زه راغلم اکسل ته او developer tab ته رالم، visual basic ته رالم، همدغه شان زه راځم یو موډیول ورته راولم. فرست به تاسو ته زه وښایم چې څرنګه کولی شو موږ په VBA کې کټ او یا کاپي وکړو. نو زه راځم دغه ځای کې څه معلومات لیکم. زه ورته وایم چې ماته دغه معلومات له دې څخه کټ کا او دې خواته راته راوله. صحیح شو؟ زه راځم څه ورته لیکم، فار ایگزامپل کټ کاپي پیسټ. صحیح شو؟ دغه دپاره ما یو سب روټین کریټ کړو. زه ورته وایم چې رینج C3 نه واخله تر E11 پورې دا راته چی که، دا راته کټ که سپیس کوم ځای کې پیسټ کې، ورته وایم چې فار ایگزامپل رینج G3 کې پیسټ کوم. صحیح شوه؟ بس F5 پریس کوم، ماته به اتوماتیکلي هلته پیسټ شي. همدغه شان زه ورته وایم چې ماته د همدغه شیټ څخه کټ که شیټ 2 ته راته یوسه. صحیح ده؟ نو زه به څه ورته ویم، زه به ورته ویم چې فار ایگزامپل رینج G3 نه واخله تر I11 پورې دا راته کټ که او سپیس شیټ 2 ډاټ رینج D3 ته راته ویسه. صحیح شو که F5 ستاسو راشي شیټ نمبر 2 ته، اتوماتیکلي به هغه موږ ته په D3 کې پراته وي. همدغه شان زه ورته وایم چې ماته یې همدغه ځای څخه کاپي که او شیټ 1 ته راته یوسه. صحیح ده؟ زه ورته وایم چې رینج D3 نه واخله یا دغه شان ورته لیکم شیټ 2 ډاټ رینج D3 نه واخله تر F11 پورې دا راته کاپي که سپیس چیرته پیسټ کړئ شیټ 1 ډاټ رینج فار ایگزامپل G3 کې. صحیح ده؟ F5 ستاسو راشي شیټ نمبر 1 ته، نو اتوماتیکلي به موږ سره په دې ځای کې پراته وي. زه ورته وایم چې نه، زه اوس په سپیشل استعمالوم چې ماته یا ویلیو پیسټ کا یا راته فارمولا پیسټ کا یا راته فارمیټ پیسټ کا. صحیح ده که نه؟ په همدغه شیټ کې زه دا کار کوم. تاسو کولی شئ چې د یو ورکبوک څخه بل ورکبوک ته هم پیسټ کړئ. صحیح ده که نه؟ لایک موږ سره بوک نمبر 1 دی، غواړم بوک نمبر 1 څخه پیسټ کړم بوک نمبر 2 ته. زه راځم شیټ 1 ډاټ رینج G3 نه واخله تر I11 پورې دا راته کاپي که او ورته وایم چې شیټ 1 همدغه شیټ نمبر 1 ډاټ رینج A3 ډاټ پیسټ سپیشل سپیس ورته وښیم. اکسل پیسټ آل هم اخیستلی شي اکسپټ بورډر، دا ما خبره دی چې کوم په سپیشل کې ویلي دي، یا کالم ویت یا همدغه شان کمنټس یا فارمیټس فار ایگزامپل فارمولا څه شی دی پکار دي. زه ورته وایم چې زما صرف ویلیو پکار ده، کاما اپریټرز یې پکار دي که نه دي پکار. د مطلب دا دی چې کله که تاسو فار ایگزامپل یو نمبر کاپي کړی وي، غواړئ هغه نمبر د ټولو نمبرو سره پیسټ کړئ، ورسره جمع کړئ، یا ورڅخه ماینس کړئ، یا ورسره ډیوایډ کړئ، یا ورسره ملټیپلای کړئ، نو تاسو کولی شئ. صحیح ده؟ کاما بس زه ورته وایم چې اکسل نن یا همدغه شان دا ورسره نه اخلم، بله کاما ورته پریس کوم. سکیپ بلینکس، سکیپ بلینکس دا ما خبره ده، که ټرو دې ورته ولیکو نو بس بلینکس پاس سکیپ کوي، او که فالس دې ولیکو نو بلینکس به ورسره هم پیسټ کیږي. بس زه راځم اګو وکړم، ماته به اتوماتیکلي له دې څخه کاپي شي، هلته به راته پیسټ شي. صحیح ده؟ او اوس موږ سره دا بلینکینګ کیږي، زه غواړم چې دغه بلینکینګ دې ماته ختم شي. زه به ورته ولیکم چې اپلیکیشن ډاټ کټ کاپي مود از ایکول ټو فالس. بیا زه F5 پریس کوم، دوباره راته کاپي کلته پیسټ کو
او موږ سره دغه بلینکینګ ختم شو. ګورئ ورته ما دا ټول ورته انتخاب کوم او زه غواړم چې دغه ته دا کلر ورته ورکړم او دغه مې فار ایگزامپل څنګه که خالي مې ورته کړ او اوس زه راځم دلته رالم او زه ورته یم چې فار ایگزامپل دا مې کلیر کړ ایکسل پیسټ آل مې ورته واخیسته صحیح ده او بل فالس مې ورته واخیسته مطلب دا دی چې موږ ته بلینکس پکې هم کاپي کوه ګورئ تاسو وګورئ دا موږ ته هم پکې کاپي شو که زه ورته فار ایگزامپل ټرو واخلم نو ټرو مطلب دا شو چې هغه بلینک هم موږ ته پکې سکیپ کوي اوس صحیح شوه ګورئ ورته F5 نو ګوره اتوماتیکلی چې کوم یو بلینک و هغه موږ ته کاپي نه کړو صحیح ده بله خبره موږ سره هغه دا ده چې فار ایگزامپل ما هلته 100 ورته ولیکم زه غواړم چې دغه 100 روپۍ د ټولو سره جمع کړم زه به دا 100 ورته کاپي کړم او دلته به ودرېږم یا همدغه شان کاپي کوی م بس کاپي کوی م زه غواړم چې هغه کاپي هم کړم او دلته پیسټ هم کړم صحیح نو زه ورته لیکم چې رینج دا موږ سره L دی که نه L څوم دی L 5 دی L5 دا راته کاپي که او پیسټ آل مې ورته واخیسته کاما ایکسل پیسټ ایډ او بس بلینکس دا ورته سره اخلم اوس ورته وګورئ دا زه ګو وښم نو هغې سره به سلسل جمع کېږي دا ما I3 ورته اخیستی دی زه ورته I3 نه واخله تر I11 پورې اخلم صحیح ده بس راځم ګو تاسو وګورئ اتوماتیکلی دلته څنګه کېږي سلسل ورسره جمع کېږي ما سره دغه لاندې ځای څنګه شو سیمپل شو خالي شو ځکه چې ما ورته اکسل پیسټ آل اخیستی دی که زه دلته راشم زه ورته یم چې دا دې ما ته نه خالي کېږي نو زه به دغه ځای کې تاسو ته اګزامپل درکړم هلته ورته ولیکم چې C3 نه واخله C4 نه واخله تر C11 پورې او داسې کار راته وکړه چې Excel paste value صحیح ده همدغه شان ګورئ ورته دلته ګورئ دا مې ګو واخیسته نو ما ته اتوماتیکلی هغه ویلیو ډېرېږي خو دغه بیکګراونډ یې نه ختمېږي ځکه چې دلته ما ورته Excel paste value ورته اخیستې ده همدغه شان که تاسو وایئ چې زه دغه په بلې طریقې سره کوم نو تاسو دغه شان ورته لیکلی شئ چې worksheets څوم نمبر شیټ دی اول نمبر یا ورته چې فار ایگزامپل دغه شان یې لیکم شیټ 1 مطلب دغه شیټ نیم ورته لیکم ډاټ رینج فار ایگزامپل A3 نه واخله تر C11 پورې دا ماته کاپي کوم ځای کې پیسټ کول غواړئ ورته چې فار ایگزامپل worksheets sheet 2 dot range for example F5 پریس کا را sheet number 2 ته د موږ سره F5 کې دا پیسټ شو صحیح ده بیا زه رالم اوس ورته وایم چې دغه معلومات ماته کاپي کا او دا غواړم چې ټرانسپوز یې کړم مطلب کالم وایس هغه د رو وایس ته چینج کړم نو ډېر ایزي او ډېر اسانه ګورئ ورته زه ورته وایم چې رینج A3 دې نه واخله تر C11 پورې ډاټ کاپي صحیح ده ډاټ کاپي ورته وایم چې رینج A16 ډاټ پیسټ سپیشل سپیس مې ورته واخیسته او هلته ورته لیکم چې فار ایگزامپل ټرانسپوز کالن او از ایکول ټو موږ ته ټرانسپوز څنګه شو هغه بولډ شو بس دا مې ټرو ورته ولیکو او اوس راځم فار ایگزامپل F5 پریس کوم نو که تاسو وګورئ موږ سره به هغه دې ځای کې موجود وي F16 کې صحیح ده که ټرانسپوز موږ شو که تاسو دا کاپي کوئ او بل ځای کې پیسټ کوئ نو تاسو ته به اتوماتیکلی دا رو وایس دا کالم وایس ته چینج شي صحیح ده او که غواړئ دغه بلینکینګ ختم کړي نو همدغه ورته کاپي که دلته یې پیسټ که بیا راشه F5 پریس که هغه دوباره کاپي شو او موږ دغه بلینکینګ کلیر شو اوس که تاسو وایئ چې زما صرف څه پکار دي زما صرف دغه فارمیټ پکار دی نو تاسو هم کولی شئ
صحیح ده. څرنګه کولی شئ ګورئ ورته دلته ورته ودرېږم ته همدغه راته کاپي کوم دا او دغه ځای کې څه ورته لیکم paste مې ورته ولیکئ is equal to Excel paste formats. صحیح ده. دا کوم ځای کې پکار دی ورته دا فارمټ ما پکار دی په A15 کې A15 بس ګو وخم ما ته ما فارمټ کاپي کیږي او لاندې راته راځي. صحیح ده. همدغه شان زه بیا رالم زه ورته ویم چې ما ته دغه دې ځای نه واله تر دې ځای پورې دا ټولې روګانې ما ته کاپي که نو زه کولی شم یا زه غواړم چې 2-3 سیلونه کاپي کړم نو هم کولی شم. ګورئ ورته د ریسایز په ترو باندې ورته ویم چې رینج څه شي A3 ډاټ ریسایز څو دانې ما سره دي 2 4 6 8 9 دانې ډاټ انټایر رو یا تاسو انټایر کالم هم اخیستلی شئ انټایر رو ډاټ کاپي. صحیح ده. او زه غواړم چې پیسټ کړم چیرته ورته وایم چې رینج A25 کې راته پیسټ کړه بس زه ګو وخم ما ته اتومیټیکلی دغه ټولې روګانې دې ځای نه کاپي کېږي هلته راته پیسټ کېږي. صحیح ده. یا زه ورته وایم چې دغه ځای کې چې موږ سره څومره ډیټا وي او لاندې تللې وي هغه ټوله ما ته کاپي که نو دې ځای کې موږ اکسل ډاون استعمالوو خو دا انشاءالله بیا په راروانو ویډیو کې وایو چې لاست رو به موږ څنګه معلوموو او څرنګه کولی شو چې په هغه کې معلومات ولیکو. صحیح ده. زه ورته وایم چې رینج فار اگزامپل A3 ډاټ ریسایز. صحیح ده. بیا ورته لیکم چې رینج همدغه A3 چې کوم دی ډاټ انډ لاندې لاړ شه اکسل ډاون. صحیح شوه. ډاټ رو دا به ماته نمبر راته راکړي. صحیح شوه. ډاټ کاپي دا راته کاپي که چېرته یې پیسټ که ورته ویم چې فار ایگزامپل رینج A30 کې راته پیسټ که یا ورته ویم چې فار ایگزامپل A50 کې راته پیسټ که بس F5 اوس تاسو وګورئ راشئ A50 ته نو موږ ته اتومیټیکلی دا لاندې لاړه او چې څومره معلومات وو هغه موږ ته کاپي که او هغه یې راته دلته راکړو. صحیح شوه. اوس زه راځم تاسو ته زه اټو فیل درښایم لایک زه رالم مالته څه ولیکه مالته فار ایگزامپل خان ولیکم زه غواړم چې دغه ټول اټو فیل کړم. صحیح ده. ورته وایم چې رینج فار ایگزامپل C50 ډاټ اټو فیل سپیس ډیسټینیشن بیا هم دغه ورته ورکړه چې فار ایگزامپل رینج C50 کاما دا غواړي چې کاپي کې که نه ډیسک که ډیفالټ که فارمیټس که منت که سیریز که ویلیوز خو دا موږ سره د بعضې د ډیټ سره او بعضې د نمبر سره کار کوي خو زه راځم زه ورته وایم چې ایکسل فیل ډیفالټ دا ماته ډیفالټ فیل که بس زه راځم تر کوم ځای پورې موږ ته فیل که تر C50 نه واخله تر C فار ایگزامپل 60 پورې بس زه به راشم F5 په پریس کړم ما ته به اتومیټیکلی دا ټول راته فیل شي. تاسو فار ایگزامپل رالی 1 هم ولیکه او دلته رالی تاسو ورته ووایئ چې دا موږ سره کوم ځای کې دی موږ سره په D کې دی. صحیح ده. او D50 نه واله تر D60 پورې ته وایم چې کاما اکسل فیل سیریز یا ګروت ورته واخله. صحیح شو. یا لینیر ورته واله بس ما ورته لینیر واخیست راځم F5 ما ته اتومیټیکلی دا 1 by 1 راغلی که ورته وایم چې فار ایگزامپل ګروت کاما اکسل ګروت بس F5 دا ځکه نه ګروت کېږي چې دا 1 دی که نه که زه دلته 2 ورته واخلم فار ایگزامپل. صحیح ده. ورته وایم چې D50 او D51 F5 دا اوس به موږ ته ټول ګروت وکړي. صحیح ده که نه. اوس راځو سورټینګ ته. زه غواړم چې تاسو ته سورټینګ کار وکړم خو هغه هم په دغه ځای کې. صحیح ده.
وخت به نه ضایع کوو او زر تر زره به یې وایو. صحیح ده. زه ورته وایم چې رینج A50 ډاټ سورټ مې ورته واخیست سپیس څرنګه سورټینګ د دې کې زه ورته وایم چې رینج A50 دې نه واخله تر A58 پورې کاما. څنګه سورټینګ یې کې اسینډینګ کې که ډیسینډینګ. اسینډینګ مطلب A to Z او ډیسینډینګ مطلب Z to A. زه ورته اسینډینګ یې ماته وکړه. صحیح ده. بس او بله خبره زه ورته وایم چې زما هیډر سره کار مه لره. زه ورته هیډر لیکم کالن او از ایکول ټو بس ورته وایم چې زما هیډر شته ایکسل یس لازم F5 ماته اتوماتیکلی دا A to Z شو. اوس که غواړم Z to A کما نو ایکسل ډیسینډینګ ورته لیکم. صحیح ده. ایکسل ډیسینډینګ لازم F5 ماته اتوماتیکلی هغه ډیسینډینګ سورټینګ کیږي. یا همدغه شان که تاسو نوم ورته ورکول غواړئ. صحیح ده. لایک څرنګه زه رالم موډیول ته سب مې ولیکه فار ایگزامپل سورټ مې ورته واخیست. صحیح شوه. ورته وایم چې dim my range as range دا مې ورته واخیستو. اوس ورته وایم چې set my range is equal to active sheet dot range A50 تر A58 پورې دا ماته واله. صحیح ده کنه. my range ورته واخیستو ډاټ سورټ ورته کا کم یو my range کاما excel ascending او کاما for example header is equal to excel yes. صحیح شو. F5 دا برته ascending شي. که descending غواړئ بس F5 دا برته descending سوړ شي. صحیح ده کنه. همدغه شان زه بیا راځم یو بل موډیول راولم او غواړم چې تاسو ته ایډوانس فلټر کار وکړم. زه ورته یم چې موږ سره دغه ځای کې څومره هم ډیټا ده غواړم چې دغه ځای ایډوانس فلټر کړم. دغه مې ورته کاپي کړ دلته مې ورته پیسټ کړ. اوس زه راځم هسې کار کوم سب ایډوانس فلټر ورته لیکم چې فار ایگزامپل رینج کوم یو A3 تر C11 پورې دا راته چې کا ایډوانس فلټر یې راته کا سپیس. صحیح شوه. ایکسل فلټر کاپي مې ورته واخیسته. کاما کرایټیریا رینج دې کوم دی زه ورته زما کرایټیریا رینج G3 نه واخله تر I4 پورې دی چې کوم تاسو ته به راښکاري. سوري رینج G3 نه واخله تر I4 پورې کاما کاپي ټو کوم ځای ته یې کاپي کې زه ورته وایم چې رینج G6 ته واخله تر I100 پورې دا به تاسو زیات ورته اخلئ او کاما یونیک وي که نه وي. که ټرو دې ورته واخیسته نو دا به تاسو ته یونیک درکوي. که فالس دې ورته واخیسته تاسو ته به یونیک نه درکوي چې کوم موږ په دې ځای کې ویلي وي همدا خبرې دي ټولې. دا unique records or copy of this one criteria. صحیح ده. زه راځم او developer ټیب ته راځم بس سمپل گو باندې کلیک کوم چې څرنګه ما گو باندې کلیک کوم ماته اتوماتیکلی ټول راته راکړه ځکه چې ما دلته څه معلومات نه دي لیکلي. زه ورته وایم چې ماته صرف د ورډ والا راته راکړه صرف ورډ والا. بس زه به راشم گو به کلیک کوم ماته به ورډ والا راته راکړي. ورته وایم چې ماته هغه پروګرامونه راکړه چې کوم په پی باندې سټارټ کیږي. صحیح شو. پی سټارک به تاسو ورته واچوئ. بس گو باندې به کلیک تاسو ته به اتوماتیکلی هغه راته راشي. یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته هغه راکړه چې کوم زیات وي د 3000 نه فیصد زیات 3000 نه. صحیح ده. بس گو وکړم ماته اتوماتیکلی ټول راته راوست. اوس راځم زه یو بټن جوړوم د ډیولپر ټیب دپاره چې ډیولپر ټیب موږ ته شو کي او هایډ ورته کي. زه بلته راشم بټنه به کریټ کړم او پراپرټي ته به راشم او دا به ورته ولیکم چې شو هایډ ډیولپر ټیب. صحیح ده. بس ډبل کلیک ور باندې کوم او ته لیکم چې اپلیکیشن ډاټ شو div tools is equal to true. صحیح ده. بس گو وکړم موږ ته شو شو. فالس وکړم فار ایگزامپل موږ ته هایډ کیږي. همدغه شان زه غواړم چې دا د ماته شو هایډ کي. اف که چېرته دا فالس شو د څه راته وکړه اپلیکیشن ډاټ شو
div tools is equal to true رتکا او که دغه شان نشو application dot show div tool is equal to false رتکا end if صحیح شو. اوس راځم show height صحیح ده کنه. همدغه شان بیا زه رالم او ما یو بل موډیول درته راوسته. اوس زه ورته وایم چې کله زه دلته په یو سیل باندې ودرېږم هغه سیل دې ماته کلر هم اخلي او همدغه شان یو زیړ کلر دې ماته اخلي او سور رنګ دې راته اخلي او سایز یې د هغه زیاتېږي. صحیح شو. زه به هلته راشم پروجیکټ ایکسپلورر ته او شیټ نمبر 1 دی هو بلکل شیټ نمبر 1 مې ورته راواخیسته او بل دا ورته وایم چې دا به زه کلیر کړم ټول شیټ نمبر 1 پورې شیټ به ورته واخلم ورته وایم چې selection dot interior dot color is equal to RGB 255 and 0. Selection dot font dot color is equal to RGB 25500. صحیح ده. بیا ورته لیکم selection dot font dot size is equal to for example 12. صحیح ده. او selection dot font dot name is equal to for example impact مې ورته واخیست. بس سمپل راځه 1 بس چې کوم ځای کې ودرېږي تاسو ته به اتومېټیکلي هغه هماغه کلر او هماغه ډیزاین درته اخلي. صحیح ده. دا ټول دې پکار دی دغه شان ټول شیټ دې پکار دی دغه شان تاسو یې یوز کولی شئ. همدغه شان بیا زه راځم دغه مې نه دی پکار بس سلیکټ ډیلیټ یې کړه. اوس که تاسو ودرېږئ تاسو ته به اتومېټیکلي هغه نه کېږي. صحیح ده. اوس زه رالم زه ورته وایم چې زه کله په شیټ 3 باندې کلیک کړم ماته د میسج باکس راته راولي. بس دلته رالم دې ځای کې به راشم دا به ورته اکټیویټ والم مطلب چې کله اکټیویټ شي ماته میسج باکس راته راکړه ویلکم ټو ورته لیکم چې فار ایگزامپل اکټیو شیټ ډاټ نیم. صحیح ده. بس شیټ 3 باندې کلیک کوم ماته چې ویلکم ټو شیټ نمبر 3 که دا مې فار ایگزامپل دغه شان کړو نو زه که دې باندې کلیک کړم ماته چې ویلکم ټو ZUH دغه شان هم تاسو کولی شئ. اوس زه غواړم زه وایم چې کله ماته دغه وربک اوپن کې نو ما څخه دې پاسورډ غواړي چې کله زه پاسورډ صحیح کړم ماته دې اوپن شي او چې پاسورډ غلط کړم ماته دې دا اتومېټیکلي په خپله باندې بند شي. زه به اول دا سیف کړم په ډیسکټاپ کې او میکرو انیبل کې بک نمبر 1 په نوم به دا سیف کړم. اوس به زه راشم ویژوال بیسک ته او دې وربک باندې به زه کلیک کړم دا مې وربک واخیسته او دا مې اوپن ته واخیسته. ورته لیکم چې A is equal to input box for example ورته لیکم input box ورته لیکم چې for example enter password. صحیح ده. if که چیرته A is equal to شي 1 2 3 سره دې سره ته وکړه then MSG box راته راکړه welcome او که دغه شان نشي this workbook dot save راته کړه application dot code راته کړه end if بس save close دا اوپن کړه this one ګوره enter password که زه فار ایگزامپل 1 2 3 ورته ورکړم ماته اتومېټیکلي کېږي ویلکم او که زه فار ایگزامپل رالم او دا مې فار ایگزامپل غلط کړ ورته ما ورته خان ولیکم ماته اتومېټیکلي کلوز کېږي. صحیح شوه. نو دا موږ سره یو بل ټریک. همدغه شان بیا زه رالم ډیولپر ټیب ته ویژوال بیسک ته رالم اوس ورته وایم چې ماته سکرول ایریا راته سیټ کړه سکرول ایریا. ګورئ ورته سکرول ایریا څه ته ویلی شي. دلته راځم پروپرټي ته دې ځای کې موږ سره دا سکرول ایریا دیس دا ورته زه اخلم د A نه واخله تر H پورې او دا مې کلوز کړه. اوس که زه فار ایگزامپل دا ټولو ته انتخابو ماته به ټول نه انتخابېږي بل ځای کې به لیکل نه کېږي صرف A څخه واله تر H پورې به راته کېږي. ګورئ ورته ګورئ دا چې د څومره هم مخکې زه ما مخکې نه پرېږدي بلکې دا لاندې راځي د A څخه واله تر H پورې ځي او مخکې نه ځي. زه غواړم چې د دې دپاره دغلته یو سب روټین کریټ کړم. صحیح شوه. زه راځم یو موډیول راولم ورته لیکم چې فار ایگزامپل سب
scroll area. بس دغه شان ورته ولیکم. ورته لیکم چې for example dim ws as worksheet. اوس ورته وایم چې set ws is equal to sheet 1. دغه ماته sheet 1 واخله. دا sheet نمبر 1 چې کوم دی. صحیح شوه. اوس ورته زه دا وایم چې ws dot scroll area is equal که د څه شي سره ورته وایم د a څخه واله تر r پورې. یا ورته وایم چې د A1 نه واله تر R شله پورې. صحیح شوه. او هلته به ورته ګو وکړي چې څرنګه تا ګو وکړل نو دلته لیکل کېږي او که دې خواته لیکل کې دې خوا نه کېږي. صحیح شوه. ګورئ دې ځای پورې انتخابېږي او وروسته نه انتخابېږي. زه راځم لاندې هم نه انتخابېږي. همدغه شان که تاسو غواړئ چې ټولو شیټونو دپاره همدغه ایریا سیټ کوئ نو هم تاسو کولی شئ. څرنګه چل به وکئ تاسو به راشئ دلته sub all sheets. all sheet دپاره به تاسو داسې کار وکئ dim همدغه مې ورته واخیسته ws as worksheet. صحیح ده. ورته لیکم چې for example for each ws in active workbook dot worksheets. څه شل راته وکړه ws dot scroll area is equal که ده ws dot used range هم ورته اخیستلی شي چې کوم استعمالیږي ډاټ اډرس. د مطلب دا شو چې ما سره څومره شیټونه دي او په هغه ځای کې ما چې کوم ځای یوز کړی دی صرف هغه ځای کې د ماته ایډیټینګ کېږي نور کې دې نه کېږي. که تاسو وایئ چې نه زه ورته وایم چې د A1 نه واخله تر R20 پورې دغه د ماته څه شی شي دا د ماته سکرول ایریا شي. صحیح شوه. ګوره زه ګو وښم نو A1 نه والا تر R20 پورې. ګورئ ورته A1 نه والا تر R20 پورې دا به وي او نور به نه وي. ګورئ ورته دلته لیکل کوم لاندې راځم ما نه پرېږدي. صحیح ده. که اوس وایي چې دا کلیر کړي بس سمپل څنګه چل وکړه دلته راشه دا ورته دغه شان واخله. صحیح شوه. ګو اوس که دې خواته لیکل کې هم کېږي او که دلته لیکل کې هم کېږي. اوس زه راځم ما تاسو ته یو بل څه ښایم چې هغه ته وایي یونین میتھډ. یونین په ترو باندې موږ کولی شو چې مختلف رینجز څنګه کو هغه سلیکټ کو او هغه ته څه ورکو هغه ته فارمیټ ورکو او په هغه باندې کوډینګ اپلای کو. سب فار ایگزامپل یونین ما دغه شان ته ولیکو چې ما ته څه ایرر راته رانه کړي. اوس ورته لیکم چې فار ایگزامپل dim my range فار ایگزامپل دا مې یو نوم ورته ورکړه از رینج. صحیح ده. او dim فار ایگزامپل رو 1 مې ورته فار ایگزامپل ورکړه از رینج. ورته لیکم چې set my range دې ته مې شی ورته ورکړه is equal to union. ورته وایم چې رینج A1 نه واخله تر C4 پورې کاما او F1 نه واخله تر G20 پورې ډاټ سلیکټ دا ماته سلیکټ که ګورې ورته ګو وښم ماته اټومیټیکلي سلیکټ راته کړه. صحیح ده. اوس ورته زه وایم چې دغه ته ماته څه فارمیټ راته ورکړه. څه راته ورکړه؟ څه فارمیټ راته ورکړه. ډاټ interior dot color is equal to the VB green سره F5 یا همدغه شان دغه ورته نه لیکم ګو مې ورته واخیسته دغه شان راته راغلی. په یو ټایم کې زه کولی شم چې د یونین په ترو باندې مختلفو ټیبلو باندې فارمټ یې اپلای کړم فارموله پې اپلای کړم او همدغه شان څه قسم کوډینګ چې زما وي هغه زه په دې باندې اټ ا ټایم اپلای کړم. یا همدغه شان زه ورته وایم روز اول نمبر رو کاما روز دریم نمبر رو بس ګو وښمه ما ته اټومیټیکلي په اولې رو او په درېیمې رو ما ته څه اپلای کړ دغه راته وي بي ګرین کړ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایکسل VBA lesson number 5